ونه کې هیلې زما د سپرلي په شان د لرو برو افغانانو په دې هیله چې دغه ویډیو د ثواب په نیت د افغانستان د آبادۍ په نیت چې د سپرلي موسم دی د ونو باره کې زما دا ویډیو ده او دغه کمپین به مشترکه ما سره که زما مخالفت کوئ او که زما مینوال استئ د دواړو نه هیله ده چې دا ویډیو شیر کړئ او دا اواز دا زه یوازې نشم کولی. ګورئ مخالفت به په خپل ځواني وي، حکومتونه به بدلیږي را بدلیږي، مګرم دا افغانستان زموږ او ستاسې به پاتې، دا وطن به پاتې، دا به زموږ بچیانو ته انبسیانو ته افغانانو ته به پاتې، دلته به په دې کې ژوند کوي. نو د دې دپاره چې دغه سپرلي موسم دی غواړو چې په افغانستان کې ونې یو مهم وچلو او د افغانستان شین ګوره د اروپا ولې شنه ده، دا یوازې حکومتونو دا کارونه نه دي کړي، ولس هم کړي دا کارونه. نو د دې په باره کې به انشاءالله زه اول د خپل ځانه به زه شروع کوم. زه د افغانستان د ننګرهار د کامې ولسوالۍ تاسو ټول ته معلومات دی چې زه هغې سره تعلق لرم. زه 1500 ونې په خپله کامه کې کرم، په خپله کامه ولسوالۍ کې. تاسې هم داسې وکړئ چې هر یو راپاڅېږي په خپلو ولسوالیو په خپلو ځایونو کې ونې وکرئ. دا کوم قوم پرستي نه ده او نه کوم دا دغه دی. یو خو تاسو د خپلې منطقي معلومات هم کېږي، بل دا دی چې هلته رسیدګي هم کولی شي. د کرلو نه علاوه چې دی د هغې ساتل ډېر مهم دي. ګوره په جمهوریت کې خلکو ونې وکرلې، خو یو څو ورځې وبیا ونې هم ورکې شوې، هر څه ورک شو. نو دغه ونې چې موږ او تاسې کرو د دې دپاره د اوبو بندوبست د دې ساتلو دپاره به دا شی به هم په ذهن کې ساتو. داسې نه چې ویډیو وکړو دلته رسۍ مهربانه او بس بله ورځ نه بوټی وي او نو دغه وي. نو انشاءالله دا شروع به زما نه د خپل ولسوالۍ کې به 1500 بوټي ونې به زه کرم او د دې د اوبو غم به هم زه کومه. خو زه یو خبره کوم چې 1500 بوټي کوم غټه کارنامه نه ده. په دې 1500 بوټو څومره مصرف راځي په لاچواني؟ 15000 افغانۍ. یعنې 15000 افغانۍ زه په لندن کې اوسېږم، په انګلینډ کې، ما دپاره څه شی دي؟ نو 1500 بوټي به زه کرم. که څوک زما واتساپ نمبر یا زما کلیوالی یا زموږ وطنداري هغه هم کولی شي ما سره تماس ونیسي او دغه شی د 1500 نه 15000 کو، 15000 نه 50000 کو، په افغانستان کې په میلیونها بوټي وکرل شي. ګورئ زه د کومې ولسوالۍ سره چې تعلق ساتم و تیر جمهوریت تیر شو. په تیر جمهوریت کې زموږ کامه الحمدلله پخوا چې و یو مرادلي لیسه وه، اوس په کامه کې 15 لیسې دي. جمهوریت ختم شو ګره 15 لیسې موږ کامهوالو ته پاتې شو، موږ افغانانو ته پاتې شوي. همداسې زه دا یو خبره کوم چې کامه هغه ولسوالي ده ولې ورته خلک ړخ چکر ته راځي، ځکه شینوالی دی، ونې پکې دي. ما ته یې چې ډېر ماشوم زموږ یو بابا او سید غلام پاچا بیا ورته ویل خدای دې وبخي، هغه به یو ځای کې بیا کله به انځر وکړو، کله به چینار وکړل، کله به وله وکرله، کله به بیره. یعنې تاو به په دې زموږ په دې کلي کې. یعنې داسې ډېر اوس کامه چې ده هر ځای دیره، هر ځای دغه دی. او کامه هغه ځای دی چې د داود خان په وخت کې ورته وړ امریکایي خطاب ورکړ شوی، دغه مشرانو ته معلومات دي. اوس خلک سکریم څه شی دی؟ سکریم خو په کابل کې هم شته دی، په جلال آباد کې هم شته، په نورو ځایونو کې هم شته دی، مګر کامه خلک خوښوي په دې خاطر واني چې کامه د یو شنه منطقه دی، یو شنه ځای دی. د دې په خاطر باندې خلک چکر ته هم راځي، کاروبار هم جوړ دی، هر څه هم جوړ دی. نو مقصد مې د کامې صفت نه و، موږ دپاره ټول افغانستان یو رقم ته زړه ته هم سره رانشي چې یاره دا کاموال ډېر قوم پرستي کوي. نه ورنو قوم پرستي نه کوو، مطلب هم دا دی که دا وطن جوړول غواړو او دا وطن شین کول غواړو. ګورئ دا ګوره اوس دلته سپرلي موسم هم نه دی، دا تاسې وګورئ، دا انګلینډ کې دې هر ځای کې بوټي کرلي، داسې وګورئ دا وګورئ. د دې د بچیانو په خره دي، د دې د نوسیانو په خره دي، داسې وګورئ. دا نه هغلته موږ فوټبال کوو، تقریبا 15-20 پایمیله په وړو کې راځو، هلته هغلته موږ فوټبال کوو. دا ټوله ونه ده د انګلینډ. کوم ځای کې چې دی یو ځای لیدلی یو ونه یې پکې کرلې ده او بیا د هغې خدمت هم کړی دی. نو دغه کمپین کې را سره حصه والی، دغه خیریه بنسټونو والا ته هم زه وایم، مخکې ما په کویانو باندې کمپین چلولی چې کویان چې کوم خطرناک دی، خولې لوسې دي، هغې پټې شي. نو په دې کې هم را سره تاسې حصه والی او دغه وطن به ښکلی کوو. مور هم د افغانستان مور دی افغانانو ورونو، پرېږدئ شخصي مخالفت پرېږدئ، ملي شئ، په ملي فکر باندې دا نړۍ جوړه ده. قسم درته خورم چې موږ ملي نه شو، قسم دی چې موږ افغانستان جوړ نه کړو. نو راځئ په دې کې دا دومره غټ ثواب دی، دومره غټ ثواب دی چې الله تعالی به تا د په جنت کې څومره ثوابونه د دې درکړي، په هغې دنیا کې به الله تعالی ته د څومره ثوابونه درکړي چې ته دا ونې وکرې. دې سره ګوره بیماریان یې ختمېږي، دې سره وطن ښایسته ښکاري. هغه ډېر غټ تفصیل دی چې د ونې څومره پیدې دي. نو راځئ همدغه ونې وکرئ په خپل هېواد کې، په افغانستان کې، په خپل کلي کې وکرئ. داسې نه چې ما ته پیسې راکړئ یا بل ته پیسې راکړئ. که دا امکانات در سره نه وي، یو بل سره کومک وکړئ او ورته چې زما د طرف نه دومره ونې په دومره ځای کې وکره. نو الله دې وکړي چې په دې کمپین کې تاسو سره ما سره حصه والی او دا میسج ټول افغانستان ته شیر کړئ او ټول افغانان په دې کې دغه وکړئ چې ونې وکرئ او دا وطن ګلې ګلزار کړئ. افغانستان دی زموږ مور ده او مور چې څومره ښایسته کېږي
سړي ته خوند ورکوي، زوی ته خوند ورکوي. نو راځئ د دې خپلې مور خدمت وکړو او دا ونې وکړو. دومره مصرف نه راځي، ما راته ویل معمولي خبره ده. راځئ په دومره شینو باندې پیسې ورکوو، که د وطن د یو بوټی شین کو او دې د یو خدمت هم وکړو دې وطن ته. او افغانستان ډېر ښایسته دی، غر لري، شګه لري، خاوره لري، تیږه لري، اوبه لري. که ونه پکې دغه شي څومره به ښه ښکاري. دنیا به چکر ته راځي، نړیوال به چکر ته راځي. ما دنیا لیدلې ده، ما بیا ښکته وطن هم لیدلی، پورته افغانستان مې څه نه څه لیدلی دی چې څومره ښایسته دی، څومره ښکلا لري. راځئ چې نور یې ښایسته کړو. الله دې وکړي چې زما میسج تاسو ټول شیر کړئ او په دغه باندې عمل وکړئ. ما اول د خپلې ولسوالۍ نه شروع کړه، تاسې دې مله وکړي چې د خپلې ولسوالۍ د خپل کلي نه او په داسې ځای کې وکړئ چې هغه ځای یعنې ښه ځای وي او د هغې خدمت ډېر ضرور دی. دا مهم ټکی دی چې خدمت یې وکړو د افغانستان. الله هم خوشحاله آباد لره. په دې هیله چې دا ویډیو شیر کړئ. زنده باد ټول افغانان، ټول افغانستان زموږ د زړه سر دی او دا خدمت هم که وکړو الله به ډېر اجر راکړي او دا وطن به ډېر ښایسته شي. د انګریزان هم ګورئ دې پار ته بېادبي د ډېره ما پې سپی راولي نه، هلته اوس مې یو را روان کړی غول وکړي، غول بېادبي د ما پې سپی په پښتو په دا کې به ته ویم هغه پلاستیک ورسره راوچتې کړي هغه غول او په پلاستیک کې هلته بیا ویستې په هغه دا کې ور واچي. یعنې دومره خدمت کوي خپله، دا نه کوي چې هغه به ځای وانې پرېږدي. یعنې که دا کار موږ وکړو دا کافر دی. موږ تاسې مسلمانان یو، افغانان یو، وطندار خپل وطن خدمت باید خپله وکړو. نه یې امریکا جوړوي، نه یې راته برطانیه جوړوي، خپله به خپل هېواد جوړو. په دې هیله چې دا ویډیو